کمکل نوی چې د خپو نه دنګ وي اوښ چې وي ناس نو هم د سپو نه دنګ وي او زه په مندري هم اعتراض نه کوم مندرې بنده د حوصلو نه دنګ وي او دا مسله صرف زمونږ د پښتنو په دې معاشره کې ده چې دنګ پیدا شوې نو وای د دنګ سړی عقل په پوندو کې څوک ورته کمکل وای چې دنګ سړی کمکل دی که مندرې پیدا شوې نو څوک ورته مندرې وای څوک ورته چیتنکې وای تر دې پورې چې هغه خپل نومونه چې کم در باندې مور او پلار اسلامي نومونه ایښي دي هغه هم درته الټه کوي نو دا د پښتنو په دې معاشره کې ډیره زیاته د بدقسمتۍ خبره ده اوزګار خلک تی لګیا دي هر چا پسې خبرې اوس لکه دنګ سړی خو الله پیدا کړی دی دنګ پیدا کړی دی یا یې مندرې پیدا کړی دی دا عقل دا شعور دا په قد قامت نه ده یو سړی به دنګ وي هغه به ذهن نه تیز وي هوښیار به وي هغه به تعلیم کړی علم به کړی یو سړی به مندرې وي خوش اخلاق به وي د هغه تربیت په ښه شوی نو د دې خلکو نه په یو کې خلاص نشي که دنګ پیدا شي وایي کمکل دی عقل په پوندو کې دی که مندرې پیدا شي وایي چیتنکې دی نو په دې خبرو باندې مخه پکېږئ دا اوزګار خلک دي دغه ته ناست دي ډرامو ته ناست دي خلکو پسې نمونه به الټه کوي خپل نمونه ورته ناخلي او لګیا دي بس ډرامې دي کوي به خلکو پسې د خلکو نه به په یو کې خلاص نشي د صدر صاحب په اجازت باندې خپل یو څو شعرونه هم په دې موضوع باندې ستاسو مخې ته وړاندې کوم وای کمکل نه وي چې د خپو نه دنګ وي اوښ چې وي ناس نو هم د سپو نه دنګ وي کمکل نه وي چې د خپو نه دنګ وي اوښ چې وي ناس نو هم د سپو نه دنګ وي او زه په مندري هم اعتراض نه کوم مندرې بنده د حوصلو نه دنګ وي کمکل نه وي چې د خپو نه دنګ وي اوښ چې وي ناس نو هم د سپو نه دنګ وي زه په مندري هم اعتراض نه کوم مندرې بنده د حوصلو نه دنګ وي او زما چینار جانان که نه پیژنې دی به همزولو کې هغو نه دنګ وي هغه به چرې هم بیلات نه مومي چې د دشمن د ارادو نه دنګ وي هغه به چرې هم بیلات نه مومي چې د دشمن د ارادو نه دنګ وي او غرونه که هر څومره شي دنګ خو انسان لکه نختر د دنګو غرو نه دنګ وي په قد قامت که ظریف خان پوره دی خو هغه تل د سردرو نه دنګ وي کمکل نه وي چې د خپو نه دنګ وي اوښ چې وي ناس نو هم د سپو نه دنګ وي زه په مندري هم اعتراض نه کوم مندرې بنده د حوصلو نه دنګ وي